د ملګرو ملتونو تازه او غټ بیان. د ملګرو ملتونو سرمنشي ګوتریش په افغانستان اقتصادي بندیزونه لري او کنګل شوې شتمني دې آزاده کړي. ستاسو په دې هیله چې روغ جوړ به وي، ویډیو راسره تر پایه وګورئ. زموږ چینل سبسکرایب کړئ. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش په افغانستان کې د خلکو د ژوند د اقتصاد ژغورنې لپاره د هغو مقرراتو ځنډېدو غوښتنه کړې چې تطبیق یې په دې هېواد کې د اسعارو د کارولو مخه نیسي. ښاغلی ګوتریش پرون په نیویارک کې یو خبري غونډه کې ویلي دي چې د ځینو شرایطو له مخې د شاوخوا 9.5 میلیارډ ډالرو په ارزښت د افغانستان د کنګل شویو پیسو شتمنیو د آزادېدو غوښتنه وکړه. ګوتریش ویل چې افغانستان ته باید نړیوالې مالي مرستې پرېښودل شي څو د ملکي ادارو مامورینو معاشونه اجرا شي او دولتي ادارې د روغتیا او تعلیم په څیر ضروري خدمات پکې وړاندې کړی شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي ویل چې باید د افغانستان د اقتصادي سقوط مخه ونیول شي او د دې لپاره چې باید د هېواد اقتصاد سمدستي نورې پیسې پچکاري شي. ګوتریش وویل په اوسني حالت کې افغانان د لوږې، ناروغۍ او د مرستې نشتوالي له کبله د مرګ پر پوله ولاړ دي. مطلق مرګ نو اساسي خبره دا ده چې باید د اقتصاد د سقوط مخنیوی وشي او د دې لپاره باید اقتصاد ته پیسې ورکول شي.